د چارو یو شمیر شنونکي د وسلوالو طالبانو له لوري په لویو ښارونو کې بریدونه او د عامو ملکي افغانانو وژنه د یادې ډلې او امریکا ترمنځ د دوحې توافقنامې خلاف ګڼي. وړمه ورځ وسلوالو طالبانو کندهار ښار کې موټر بم او ډله ییز وسلوال بریدونه وکړل چې د دوحې د توافقنامې خلاف دا برید ترسره شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستو د توافقنامې پر بنسټ یاده ډله باید په لویو ښارونو بریدونه ونه کړي، خو لا هم دغسې کړنې دوام لري. افغان حکومت وايي وسلوال طالبان په لویو ښارونو بریدونو سره بار بار د دوحې توافقنامه نقض کړي چې د سولې روان بهیر له سختو ننګونو سره مخ کولی شي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم نن ویلي وسلوال طالبان خپلو جنایتونو ته ځکه دوام ورکوي چې پوهیږي یوه ورځ به بیرته خوشي او د یادو فاجعو له منځه وړلو حل د دوی اعدام دی. د نظامی چارو یو شمیر کارپوهان وایي د دوحې توافقنامې له لاسلیک څخه وروسته د وسلوالو طالبانو له لوري بار بار نقض شوي چې د نقض مهم موارد د ترهګرو ډلو سره د طالبانو دوام او په لویو ښارونو بریدونه دي. دوی وایي په یاده توافقنامه کې وسلوالو طالبانو د اورکم پر ټینګښت هم تاکید کړی، خو اوس کابل او نورو لویو ښارونو کې پر نرمو اهدافو او مهمو شخصیتونو بریدونه ترسره کوي. ټول هغه توافق سوي دي، تر اوسه پورې فقط یو توافق په سر رسولی دی چې هغه هم د زندانیانو خوشي کېدل دي. نور ټول توافقونه په ښو لاندې سوي دي او موږ پوهېږو چې دغه حالت د اوسنی د افغان ځواکونو لپاره، د افغانستان د امنیت لپاره دا ډېره مشکل زاده او نور هم مشکل خلق کوي. د چارو یو شمیر نور شنونکي بیا د افغان سولې پروسه کې د زلمي خلیلزاد رول مشکوک ګڼي او وایي چې نوموړي د امریکا او طالبانو ترمنځ داسې توافقنامه لاسلیک کړې چې د نویو جنجالونو د پیدا کېدا سبب شوې ده. دوی وایي د مخالفو ډلو ترمنځ د مذاکراتو د پیلېدا یو اصلي شرط اوربند وي، خو د دوحې توافقنامه کې د خلیلزاد له لوري د اورکم نوي اصطلاح کشف شوي چې د افغانانو ژوند سره لوبې کول او فریب ورکول دي. خلیلزاد په خپل مغزنه یو نوی اصطلاح ایستلی ده چې هغه اورکم ده. اورکم هم په معنا د دې ده چې جنګ ادامه ولري. نو چون جنگ ادامه لري، طرفین خپل عملیات ته ادامه ورکوي، نظامي عملیات ته. دا په مذاکراتو په ارتباط هیڅ گونه تاثیر نه لري. په دې مذاکراتو کې دا خبره تر اوسه نه ده سوې چې آیا که جګړه ادامه پیدا کړي مذاکرات توقف پیدا کوي. هر وخت چې اوربند وسو بیا اوربند مات سو، مذاکرات ته دوی کولی شي توقف ورکړي. پر وسلوالو طالبانو د دوحې توافقنامې د ماتولو تور په داسې مهال لګول کیږي چې تازه د افغان مذاکره کوونکي پلاوي ویلي مقابل لوری په بیلابیلو بهانو د سولې خبرې ځنډوي.